د تیرې ویډیو یا د تیر پیغام پر تعقیب باندې چې وخت ډېر ونه سي دا مې دوباره به درته وکړله. افغانستان اسلامي امارت له اولیتونو څخه اولیت یو 22 ټکنالوژي ته لاره پیدا کړي، عصري علم ته لاره پیدا کړي، اسلحې ته لاره پیدا کړي، مزایلو ته لاره پیدا کړي، ساینس پوهان، ساینسدانان، ساینس خونو ته، ساینس مکتبونو ته، ساینس پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. ومو لیدل هغه وختونه لاړل، د تورې، د شمشیر، د اسب، د وهلو، د ټکولو، د مټو، د سړیو، د ځوانانو جنګونه لاړل، ختم شول. د ایران او د اسرائیلو جګړه دمګړې تر ټولو ستر مثال دی. د کوم اسرائیل دننه شو ایران ته، یا کوم ایرانی دننه شو اسرائیلو ته، کوم شمشیر له غلاف څخه راووتلو؟ نه، قطعا نه. اسرائیلو 2000 تقریبا کیلومتره لري په ایران کې په لس منزله بلډنګ کې هغه مشخص اتاق ټارګټ کوي، او مشخص اتاق کې هغه خپل هدف له منځه وړي. یو نفر پوزه هم د اسرائیل پکې ویني نشوله. حاضر قیاس ایران هم پر ټکنالوژي سمبال هیواد ده، مزایل لري، اټومي اسلحې ته لاسرسی تقریبا لري. افغانستان غیرت لري، شهامت لري، عزت لري، تاریخ لري، ځوانان لري، عالمان لري، پوهان لري، هر څه لري چې نه لري ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، چې نه لري اصلي علوم باندې برلاسي نه لري. باید په دې باندې برلاسي شو، دې ته باید تعلیم وکړو، دې ته باید تحصیل وکړو، دې ته باید لار پیدا کړو، دې ته باید فرصتونه برابر کړو، دې ته باید ځوانان واچو، دې ته باید نظام واچو، دې ته باید حکومت واچو، دې ته باید خپل مشران واچو، خپل ځوانان واچو، دې ته باید خپل ملت متحد کړو چې دا وخت ټکنالوژي ده. یه وقت زمون مشران ویلی فارسی یا تاجیکورونو متل بکولو اگر آمدی به میدان باز میدانی غیرت افغانی ما. روز قربان مشم د میدان خبره نه ده، د شمشیر خبره نه ده، د پالوانی خبره نه ده، د غلاف خبره نه ده، د اسپون خبره نه ده، د مټو خبره نه ده. اوس د دماغ خبره ده، اوس د قلم خبره ده، اوس د ټکنالوژي خبره ده، اوس د پوهې او تحصیل تعلیم خبره ده. که چیرته افغانان، که چیرته اسلامي امارت پر دې باندې وتوانېږي چې ټکنالوژي ته لاره پیدا کړي، ټکنالوژي خپله کړي، ټکنالوژي باندې برلاسي حاصل کړي، ټکنالوژي ته ځوانان وهڅوي، ټکنالوژي علم په افغانستان کې پلی کړي، او دغه امکانات افغانستان اسلامي امارت برابر کړي چې ټکنالوژي دلته عام شي. تصور وکړئ، لږ تصور وکړئ چې افغانان به پر کوم لیول باندې وي، افغانان به پر کوم ځای باندې وي، افغانان به پر کوم حد و حدود کې د دنیا باندې وي. په خالی لاس، په نشته ورځ، په نشته امکاناتو، په نشته وسایلو باندې، په نشته اسباب باندې مونږ تر دغه دمګړې پورې ابر قدرتونه مات کړي دي. یو ذره تصور وکړي، یو ذره فکر وکړي، که چیرته مونږ افغانانو اسلحې درلودلې، مزایل درلودلې، ټکنالوژي هم درلودلې، علم درلودلې، پوهه هم درلودلې، قوي سیاست، قوي اقتصاد، قوي ټکنالوژي هم درلودلې، د ځمکې پر سر باندې به افغانستان برترین و بهترین، قوي ترین، منظم ترین هیواد و. دا چې زه نن وروسته پاتې یم، دا چې زه نن آخر قطار کې ولاړ یم، دا چې نن زما څخه د همسایګانو سترګه هم نه سوځېږي، دا چې زه نن په قسمه باندې تقسیمېږم، دا زما د ټکنالوژي نشتون دی، دا زما د علمیت نشتون دی، دا زما د ناپوهۍ آخري حد دی، دا زما د هغه د عصري علوم سره ناشنایي ده. زموږ د ګاونډي د پاکستان مشرانو به ویلې چې وچو ډوډۍ دې وخورو، یو وخت دی وخورو، یو وخت دی ونه خورو، اټومي اسلحې ته باید لاره پیدا کړو. پوهېدلو چې هندوستان که لاره پیدا کړل اټومي اسلحې ته، زه نشته یم. هغه ژوند چې پر ما باندې راځي، له هغه ژوند څخه نشته ژوند بهتره ده، خو اټومي اسلحې ته لاس پیدا کړو. اوس ایران دا څو کلونه کېږي تحریمونو بندیزونو سره لاس او پنجه نرموي، خو تسلیمیږي نه. ولې نه تسلیمیږي؟ دی پوهېږي چې راتلونکې جګړه د اټومي اسلحې ده، راتلونکې جنګ د ټکنالوژي دی، راتلونکې جنګ د عصري علومو دی، راتلونکې جنګ کې دا پکارېږي ما ته که چېرته لاسرسی پیدا نه کړم، غلام به ومه، مزدور به ومه، ضعیف به ومه، کمزوری به ومه، احتیاج به ومه، محتاج به ومه، د نور هېوادونو لاسته به ناست ومه. ایران دغه شهامت کړی دی، ټکنالوژي لاس پیدا کړی دی. زما د افغانستان مشرانو، چارواکو
له ټولو هغه مولوي صاحبانو په داخل او خارج کې رهبرانو څخه ایله ده چې ټکنالوژي ته اسانتیاوې برابره کړي، عصري علومو ته ذهنیتونه برابر کړي. عصري علوم په اوسني شرایطو کې اشد ضرورت دی. پر ټکنالوژي ولاړ افغانستان که چېرته موږ او تاسې جوړ کړو، بنیادګذاري کړو، زه مطمئن یم پر آسیا نه پر ټوله دنیا به موږ تاسې راج کوو. زما پیغام هم دا دی چې راځئ د اسرائیلو، راځئ د ایران د دغه جګړې څخه درس واخلو، پند واخلو. هغه درس او پند به دا وي چې ټکنالوژي جنګ دی. ایران تقریبا 10 میزایل واروي، 10 کې 10 دانې فت کیږي، یعنی خنثی کیږي. ولې خنثی کیږي؟ رادار د اسرائیلو څخه. هغه رادار په ټکنالوژي باندې ولاړ دی، هغه رادار په عصري علومو باندې ولاړ دی. اسرائیل چې پر ایران باندې حمله کوي، خوش کرده ځایونه لګیږي، د خوښې ځایونه لګیږي، مشخص لګیږي او مشخص هدف ورته ولي. په څه باندې ولي؟ پر ټکنالوژي باندې ولي. اوسني شرایطو کې جګړه د ټکنالوژي ده، اوسني شرایطو کې جګړه د علم ده، اوسني شرایطو کې جګړه د اسبابو د وسایلو ده. د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو څخه، له مشرتابه محترم څخه، له ټولو چارواکو څخه مې غوښتنه دا ده چې ځوانانو کې د عصري علومو، د ټکنالوژي، د پرمختګونو فکر او افکار خپل کړي چې تر څو راتلونکي کې موږ د غلامۍ، د مزدورۍ، د فکري او ذهني مبارزې کې برتر شو، بهتر شو، کامیاب شو. په دې هیله زما دا پیغام تر ډیر به د پورې شعر کې، تر ډیر به د پورې ورسوي چې تر څو تک افغان ته دا ورسیږي چې موږ تاسو باید په راتلونکي کې نړیوالو اصولو باندې برابر شو. هر خبره په ټکنالوژي کې وکړو، په عصري علومو کې وکړو، نړیوالو سره قدم په قدم باندې لاړ شو، او نړیوالو سره خپل اغیار سره سترګې په سترګې باندې خبره وکړو. او هغه خبره څه کم کېږي چې زه اغیار نه 2 قدمه پورته وم نه ټیټ، هغوی څخه د ټکنالوژي کې برتره وم نه کمتره، هغوی څخه بهتره وم نه کمزوره. تر بیا تر بل پیغام، تر بل ویډیو پورې ښې چارې او ښې شپې.